محترم لیدونکو نیکی هیله سلامونه مې ومنئ په دې امید چې ټول به راته د کامل صحت په لباس پټوئ. موږ او تاسو په تیره ویډیو کې د ژور خفګان په تعریف یا پیژندنه د هغې په مختلفو لاملونو باندې خبرې وکړې او بیا مو درسره وعده هم کړې وه چې په راتلونکي ویډیو کې به د ژور خفګان په حل لارو باندې ستاسو سره مهم معلومات شریکوو. راځو په دې خبرو باندې پیل کوو. ژور خفګان هغه مهمه او خطرناکه ناروغي ده چې د یو چا ژوند په منفي ډول اغېزمنوي او په ټولنه کې همدارنګه په کورنۍ کې د ملګرو ترمنځ د یو چا د یو ناروغ د مایوسۍ او د پاتې راتلو باعث کیږي. نو پکار ده چې د دې ناروغۍ څخه هم خپل ځان او هم خپله کورنۍ او ملګري په کلکه وساتو. څه باید وکړو چې د دې بدمرغه آفت څخه موږ خپل ځانونه ژغورلی وي؟ لومړی دا چې خپل ځان باید هیڅکله خفګان ته تسلیم نه کړو چې په دې سره به موږ او تاسو خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوړلی شو. دوهمه خبره ده چې سپورت، منظم سپورت کول هغه څه دي چې د ژور خفګان په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. منظم سپورت کول په دې معنا چې په اونۍ کې لږ تر لږه 5 ورځې د نیم ساعت لپاره منډې وهل یا تیز تلل یا قدم وهل هغه څه دي چې زموږ او تاسو په وجود کې د اندورفین په نامه یو ډول مواد افرازوي چې دغه مواد موږ او تاسو 12 ساعته خوشحال ساتي او دا به هغه څه وي چې د ژور خفګان د ټولو ګیلو او د اختلالاتو څخه به موږ او تاسو ساتي. که چېرته بیا هم یو څوک خپل ځان هم ساتي او سپورت هم کوي خو بیا هم د ژور خفګان هغه ګیلې او اعراض او نښې زیاتې وي، نو په دریم قدم کې له دواګانو څخه استفاده کیږي چې دغه دواګانې د انټي ډپریسانټس په نوم سره یادیږي چې د ژور خفګان په درملنه کې د هغې څخه استفاده کیږي او په دوامداره توګه تر 6 میاشتو پورې کله چې یو ناروغ ښه شي استعمالیږي. که چېرته یو څوک په سپورت کولو سره او د ژور خفګان څخه د ځان په ساتنې او د درمل په مټ کنټرول نه شو، بیا په دوهم قدم کې یو ډول رواني د خبرو درملنه ده چې د هغې څخه استفاده کیږي او په دې سره د ناروغ د ژور خفګان ګیلې له منځه ځي. دا هم یو دوامداره پروسه ده چې په دې کې د ناروغ ګیلې د ډپریشن د ژور خفګان ګیلې کمیږي او ناروغ ښه کیږي. په څلورم قدم کې چې د ژور خفګان د درملنې آخري پړاو دی، د یو ډول برقي شاک څخه استفاده کیږي چې په 12 دوامداره کورسونو سره هغه پیل کیږي او پای ته رسیږي چې په دې سره هم د ژور خفګان هغه ګیلې او د ناروغ ناامیدي او مایوسي له منځه ځي او په خپله ټولنه کې له سره په نوي خوند خپل ژوند پیل کوي. بیا هم په پای کې یادونه کوم چې ډپریشن د نړۍ پر مخ زیاتېدونکي او ډېر خطرناکه ناروغي ده چې د مختلفو اشخاصو د ډېرو کسانو ژوند په منفي ډول اغېزمنوي او د هغوی د ژوند د بې خونده کېدو باعث کیږي. داسې هم کیږي چې په پای کې د ناروغ په ځان وژنه باندې پای ته ورسیږي. نو بیا هم وایم چې ډېره هڅه وکړئ ځان ژور خفګان ته مه تسلیموئ او هڅه وکړئ چې د خپلې ناروغۍ د درملنې په موخه په تشخیص او تداوی باندې لاس پورې کوي. محترم لیدونکو، بیا به انشاءالله هم په راتلونکي کې ستاسو سره د همدې پروګرام له لارې د دې په اوږدو کې به نوي او تازه روغتیایي سپارښتنې او خبرې ستاسو سره شریکوو. په الله مو سپارم. ډېره مننه.